کندهار په قومبازۍ، په زور، په زیاتي، په ټوپک، د کندهار خانانو په انګورو په دې شانو نه جوړېږي. کندهار په تعلیم، په تربیه جوړېږي او په هغه هڅو جوړېږي چې رئیس صاحب تشریح کړي او هغه پلانونه چې یې بیان کړل. نو رښتیا هم چې د لوی کندهار زده کوونکي او ورسره د لوی کندهار اوسېدونکي د تعلیم او تربیې و ډګر ته توجه کمه ده. زه چې د دې مکتبه څخه په 2008 کال کې فارغه شوی یم او تر اوسه پورې 15-16 کاله کېږي او روزمره دغه تجربه کوو چې پوهنتون دی او د پوهنتون کې بیا د نورو ولایتو د شاګردانو سره یو ځای و د محصلینو په حیث او یا مو ځینې د تعلیمي پروګرامونو کې خارج ته سفر کړی دي. یا زما د ټولګۍ همصنفیان ترکیې او نورو هېوادو ته په خارجي بورسونو کې په بورسو کې تللي دي. داسې یې ولید راغلي دي. د ټولو دغه یو شکایت دی چې که د نورو ولایتو څخه او یا حتی که نږدې د دایکنډي ولایت د یوې ولسوالۍ څخه چې څونه خلک په پروګرام کې برخه اخلي، د ټوله لوی کندهار د زونو څخه یوه برخه نه اخلي. دا زموږ دوامداره او ابدي مرګ تضمینوي که په دا رقم باندې دوام وکړي. کندهار 300 کلن تاریخ درلود دی، بالا به نه وایو چې لري یې درلود دی. که د دې مخ په ایسته بېرته غواړو چې ادامه ورکړو او 300 کاله نور یا حد اقل 30 کاله نور هم دا تاریخ بېرته راخپل کړو، یوازینۍ لاره دغه تعلیم دی او د دې لوړ تعلیم دی. نو که دغه شاګردان چې تاسو وخت ته په تعلیم سمبال او په منظم ډول ولاړ دي، خوند ورکوي او چکچکې پر وخت ورکړي.